دوستانو نن سبا دنیا کې خلک 100% کې 55% ایکشن میوز کوي، یعنی بالیووډ فلمونه او داسې کمال ایکشن دپاره بالیووډ هم د بالیووډ په شان دی بهترین وی اف ایکس استعمالوي. وی اف ایکس په ذریعې سره شاید دومره بدلیږي چې تاسو به یقین هم ونه کړئ، او که تاسو ته وی اف ایکس نه بهر شوټ شوي ویډیو وښیي نو تاسو به خپله خندا هم کنټرول نه کړئ. دوستانو نن تاسو ته داسې سین ښیم چې تاسو ته به ډېر خوند او مزه درکړي. خو ویډیو شروع کېدو نه مخکې یوه خبره یاد لرئ، که تاسو د دې ویډیو دویم پارټ هم غواړئ نو موږ ته کمنټ وکړئ. اوس راځو ویډیو طرف ته. دوستانو بین میوز کې ریتی کې دوره هغه سین خو به تاسو ته یاد وي، کوم ځای کې چې هغه سټایل سره ځي. دوستانو دغه ځای کې سوچ تاسو وکړئ، چا نه وروسته داسې اور لګېدلی وي هغه داسې سټایل سره تللی شي، خو ریتیکرشن وروسته اور شته نه، نو هغه به ګرمي څنګه وشي؟ دغه ټول کمال د وی اف ایکس و. دې فلم څه حسي سین داسې هم و. دوستانو شو سامسین تاسو ته پسند دی یا نه، خو هغه امیزونی فلم خو به تاسو ته یاد وي. شو سامسین یو اصلي ایمیج کې هم خیاله و، که یقین مو نه راځي راشئ په خپلې وګورئ. او بل ځای کې شو سامسین کم عمر او وړوکی خیاله و. دا ټول کمال د وی اف ایکس و. دوستانو فلمونو کې ډېر کیسونه ریل وي او ډېر کیسونه اکټر یا اکټر منع کوي، هغه کیس بیا د وی اف ایکس په ذریعې سره کوي. راشئ په خپله هم وګورئ. که تاسو دغه ویډیو خوښوي نو لایک یې ضرور کړئ او د پارت 2 دپاره کمنټ وکړئ.